نصرت و فتح مبین از در رحمان آمد، شام زیارت بر صبح درخشان آمد، شام زیارت بر صبح درخشان آمد. پیروزی مبارک، پیروزی مبارک. کابل ښاروالۍ د یو لوړ شاندار مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا داماد کې لومړۍ کلیزه ونمانځله. په یاده مراسمو کې کابل ښاروال الحاج مولوي عبدالرشید، د کابل ښاروالۍ مرستیالانو، د مرکزي ریاستونو او ناحیو رئیسانو، د حکومت لوړپوړو چارواکو، شاعرانو او لیکوالانو، ښوونکو او د ښوونځیو زده کوونکو ګډون کړی و. افغانانو دغه ورځ مو مبارک شه، دغه فتح مو مبارک شه، د افتخار مو مبارک شه. کافرانو ته مو ښه ماته ورکړه، کافران ولاړل. اوس یو کار موږ تاسو ته پکار دی افغانانو، سره منسجم شئ، راټول شئ. دغه مو دولت دی، دغه مو حکومت دی، دغه مو امارت دی. هر افغان هر وګړی پکې ځان لیدلی شي. دلته قوم پرستی، زبان پرستی، سم پرستی نشته. پیروزی مبارک. آنانی که در راه آزادی و دفاع از تمامیت ارضی کشور عزیز ما افغانستان جانهای شیرین خود را فدا کردند، همیشه به یاد داشته باشیم و خانواده های این شهدای راه آزادی را از یاد نبریم. زبون شرمسار سلتی دونان آمد، شام زیارت بر صبح درخشان آمد، شام زیارت بر صبح درخشان آمد. پیروزی مبارک، پیروزی مبارک. نصرت و فتح مبین از در رحمان آمد، شام زیارت بر صبح درخشان آمد، شام